ایران: روان کال مو 90,000 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړي. ایراني چارواکو ویلي د روان هجري لمریز کال له پیله د ایران له بېلابېلو سیمو څخه باندې 90,000 افغانان راټول کړل شوي او د دوغارون بندر له لارې افغانستان ته استول شوي دي. چارواکو ویلي په دې ډله کې ځینو په خپله خوښه ځانونه پولیسو ته تسلیم کړي او ځینې نور تهران او نورو سیمو کې د پولیسو لخوا راټول کړل شوي دي. ولی وقتی تحریم‌های آمریکا اثر بکنه، وقتی منابع مالی جمهوری اسلامی ایران محدود بشه، وقتی فروش نفت به صفر برسه، همه اینهایی که عرض کردم رئیس جمهور فرمودن امروز یه چیزی نزدیک به 8 میلیارد یورو در سال هزینه برای جمهوری اسلامیه. و وقتی فروش نفت به صفر برسه، درآمدهای نفتی ما کم بشه، این برنامه که آمریکا داره این که موفق نخواهند شد، فروش نفت ما به صفر نخواهد رسید. من این عرض بکنم. ولی خب باید بدونن وقتی این سیاست‌ها رو اجرا میکنن، جمهوری اسلامی ایران مجبوره که سیاست‌های ویژه‌ای رو برای اقتصاد خودش اتخاذ بکنه و این حتما اثر خواهد گذاشت. بنابراین ممکنه که ما یک روز به نقطه‌ای برسیم که نتونیم این کار رو، این هزینه ها رو ادامه بدیم و در اون صورت هست که ممکنه خواهش بکنیم از برادران افغان، خواهران افغان خودمون که لطفاً به هر حال ترک بکنن. حالا به کشور خودشون برمیگردن، به کشورهای دیگری خواهند رفت. 2 ورځې وړاندې هرات کې د کډوالۍ ادارې چارواکو ویلي وو چې د اسلام کلا بندر له لارې هره اونۍ شاوخوا 14,000 افغان کډوال هیواد ته راستنیږي. ایران ته تللي افغان کډوال د دغه هیواد د پولیسو له ناسم چلنه تل سر ټکوي. د ایرنا خبري اژانس د معلوماتو له مخې ایران کې 15 میلیونه افغانان اوسېږي. ایراني چارواکو دې خبري اژانس ته ویلي چې له دې ډلې یوازې 500,000 ایران کې د اوسېدو قانوني سندونه لري.